یوازې د اسلامي امارت ذمه داري نه ده، قسم ده د هر فرد ذمه داري ده. ما تاسو ته ووې د هغه فدایانو له راغلي امن نه ټول خوند اخلئ، اما د دوی کونډې او یتیمان دا بیا همداسې بې سرپرسته یوازې د اسلامي امارت ذمه داري به موږ بولو، یوازې د مجاهد او د طالب ذمه داري به وي. د اسلامي امارت مشران ورته متوجه دي، بیا هم دا غږ په دوی باندې کوو چې تاسو دغه خپل اتلان ګورئ درنه ویر نه شي. خو لیکن موږ به ډېر جفاکار خلک یو، موږ به ډېر بېننګه خلک یو چې موږ د خپلو اتلانو لاسنیوی نه کوو او د خپلو کونډو بورو او د یتیمانو د خوشحالۍ دپاره د دوی کورونو ته نه ورځو. دا بازار کې چې ګاډۍ چلوي دا د مستۍ نه چلوي، دغه پنډیان چې په دې سخته روژه کې پنډیتوب کوي هغه په سپینه ګیره باندې ګاډۍ په لاس کې نیولي وي، دا له مستۍ نه کوي. دا خلک مجبور دي، د خلکو کې مظلومیت موجود دی. د دې لاس په دې خپله ټولنه کې مظلومان لرو، مخې ته اختر را روان دی. ټول ورونه خاص کر هغه ورونه چې لږ اقتصاد یې الله ښه کړی دی د دوی لاسنیوي ته خاصه توجه وکوئ. الله عز وجل به له موږ او تاسو نه راضي شي. ما او تا باندې خو اختر را روان دی، قسمه قسمه کالي به ځانو ته کوو، قسمه قسمه ترتیبونه به ځان ته جوړوو، خو البته د هغه مسکینانو به څه حال وي چې هغه د وچې ډوډۍ په ارمان باندې دي، د هغه یتیمانو به څه حال وي، خصوصا هغه یتیمان چې په دې تیرو انقلابونو کې د الله عز وجل د دین په خاطر او د وطن د ازادۍ په خاطر باندې دوی خپل سرونه نظرانه کړي دي. نن څنګه په امن کې موږ او تاسو وخت تېروو؟ قرباني یو څوک کسانو موږ ته ورکړه، خو لیکن له امن نه موږ ټول خوند اخلو. ځوانان هم خوشحاله دي، سپین ږیري هم خوشحاله دي، که په خوله شکر نه ادا کوي خو له د ازادۍ او له د خوښۍ نه خو خوند اخلي. شپه توره شپه الله په موږ باندې سپینه ورځ ګرځولې، دا د هغه ازادۍ د اتلانو برکت دی چې خپلې ځوانۍ نظرانه کړې، خپله بیبي کونډه کړه، خپل ماشومان یتیمان کړل، خپله مور بوره کړه او ما او تا ته امن راوړ. نن هغه په قبرونو کې پراته دي، له موږ او تاسو سره نشته. یتیمان ما او تا ته راپاتې دي، د دوی هغه مظلومې کونډې ما او تا ته راپاتې دي، د دوی هغه میندې بورې میندې زما او ستا کرم او مهربانۍ ته سترګې په لاره باندې دي. نن دوی هم دا غواړي چې د دوی بچیان ژوندي وای او له دې ازادۍ نه خوند اخیستی وای، په نظام کې برخه لرلی وای، د وطن خدمت یې ترسره کړی وای، د اسلام لپاره یې کارنامې ترسره کړې وای. نن هغه میندې د خپلو بچیو سره نه دي یو ځای، بچي په قبرونو کې پراته دي او ډېرې میندې په دې اخترونو کې د خپلو بچیانو زیارت ته ورځي او په هغه خړو خاورو باندې مینه ماتوي. ډېرې کونډې هغه د خپلو خاوندانو قبرونو ته د تندې ماتولو په خاطر باندې ورځي. ډېر واړه واړه ماشومان، یو مولوي صاحب دی د میدان وردګو کیسه یې ماته کوله، وایي چې یو څو ماشومان یتیمانو د خپل پلار قبر ته ورغلل، دا قبر یې راکنده او ورته وایي چې راپورته شه که نه موږ ته کالي راوړه. خلکو پلاران د خپلو ماشومانو سره یو ځای دي، ته هم راپورته شه. موږ داسې ترخی صحنې په دې افغانستان کې بار بار له سترګو نه تېرېږي، خو لیکن موږ به ډېر جفاکار خلک یو، موږ به ډېر بېننګه خلک یو چې موږ د خپلو اتلانو لاسنیوی نه کوو او د خپلو کونډو بورو او د یتیمانو د خوشحالۍ دپاره د دوی کورونو ته نه ورځو. نو که چېرته په خپل ګاونډ کې سوچ ورباندې وکوئ، هغه که یتیم دی، عام یتیم دی، که د شهید بچی دی، که مسکین دی، د هغه لاسنیوی وکوئ. په اخترونو کې مبارکۍ ته ورشئ، په اخترونو کې تحفې وروړئ د دوی کورونو ته، دوی مایوسه نه شي. خدای نخواسته که دوی مایوسه شول الله له موږ نه ناراضی نه شي. الله عز وجل یو خاص مرحمت او خاصه توجه وي په دې یتیمانو باندې. الله عز وجل ته دا یتیمان خاصه قدردانی لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، زه د یتیم کفیل او ذموار څوک چې د یتیم پالنه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې به داسې یو دا دواړه ګوتې پورته کړې، زه او دی به په دې جنت کې سره یو ځای یو. څوک چې د یتیم پالنه کوي او د یتیم لاسنیوی کوي. موږ په دې خپل وطن کې ډېر زیات یتیمان لرو. د اسلامي امارت مشران ورته متوجه دي، بیا هم دا غږ په دوی باندې کوو چې تاسو دغه خپل اتلان ګورئ درنه ویر نه شي. موږ که نن په ولایت باندې حاکم یو، والي صاحبان یو، نن که موږ قمندانان یو، نن که موږ رئیسان یو، نن که موږ په وزارتونو کې ناست یو،
قسم په الله دا زموږ د دې ټوټې ټوټې فدایانو او د دې ټوټې ټوټې شهیدانو برکت دی چې نن موږ په لویو لویو عهدو کې ناست یو، په امن و امان کې یو. دغه اتلان له موږ نه هېر نه شي. د دوی قبرونو ته کله وارې ورځئ چې دا موږ ته راپویادېږي، رانه هېرېږي نه، او د دوی یتیمان نه رانه هېرېږي، د دوی کونډې او زنانه وي له موږ نه هېرېږي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته دا توفیق را په برخه کړي. دا یوازې د اسلامي امارت ذمه داري نه ده، قسم ده د هر فرد ذمه داري ده. ما تاسو ته وویې د هغه فدایانو له راغلي امن نه ټول خوند اخلئ، اما د دوی کونډې او یتیمان دا بیا همداسې بې سرپرسته یوازې د اسلامي امارت ذمه داري به موږ بولو، یوازې د مجاهد او د طالب ذمه داري به وي. کوم امن چې الله موږ ته راکړ، یقین په الله باندې وکوئ چې حیوانات هم په امن باندې خوشحاله کېږي. دغه د فضا کې چې کوم مرغان الوزي دا هم په دې امن باندې خوشحاله کېږي. موږ خو لا انسانان یو، یو ښکلی امن الله موږ ته راکړ، ښکلی شرعي نظام. دا د دې قربانیو برکاتو. نو کوشش به دا کوو چې الله عز وجل له موږ نه دغه یتیمان، مظلومان، مسکینان، دا بازار کې چې ګاډۍ چلوي دا د مستۍ نه نه چلوي، دغه پنډیان چې په دې سخته روژه کې پنډیتوب کوي، هغه په سپینه ګیره باندې ګاډۍ په لاس کې نیولې وي، دا له مستۍ نه کوي. دا خلک مجبور دي، د خلکو کې مظلومیت موجود دی، د دې لاس نیوی وکوئ. الحمدلله دومره ډېر مالداران لرو چې مسکینان ور باندې وویشئ، کیدای شي په 10 مالدارانو باندې یو مسکین ورسیږي، خو البته همت لږ پکار دی. د زړه نه دا دنیا را تاوول نه دي پکار. که په سمه توګه موږ زکات نفسي ادا کړو، زکات یو مسکین به په موږ کې پیدا نه شي، خو موږ خو زکاتونو نه هم رواج جوړ کړی، زکاتونه هم په غلط ځای کې استعمالوو او یا یې له سره وباسو نه. د دې وجې نه داسې یو حالت سره موږ مخامخ یو. الله دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام